السلام علیکم ګرانو دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. پر کورني اختلافاتو غلبه کولو رواني چل. ګورئ، موږ په کورنۍ کې کورني اختلافات لرو. اوس نو دا کورني اختلافاتو باندې څنګه کولی سو غلبه وکړو او د دې رواني چل چې شي دی. اول یې رواني چل وایو. وایي کورنۍ د مادي، عاطفي او اجتماعي غوښتنو حل دی. موږ کورنۍ د دې لپاره جوړوو چې دغه غوښتنې مو برآورده سي. د صمیمیت او همکارۍ غوښتلو حل دی کورنۍ. وای پر کورنۍ اختلافاتو غلبه کول به موږ د څو اړخه ووایو، مثلا د رواني اړخه، د اجتماعي اړخه، د فرهنګي اړخه، د دیني اړخه، د اقتصادي اړخه، د جسماني اړخه. نن یې پر رواني اړخ باندې خبرې کوو. وای رواني عوامل یې چی چې د کورنۍ اختلافاتو باندې غلبه کول. څنګه کولی سو د رواني لحاظه په د کورنۍ پر مشکلاتو باندې غلبه ورکړو؟ هوش او پوخوالی. موږ د کورنۍ غړي باید کوشش وکړو یو پر بل باندې دا ته هڅه وکړو چې خپل هوش او پوخوالی ډیر کړو. که چیرې یو انسان هوش کار وکړي، پوخوالی ولري، په وجود کې هوښیاري علم ولري، هغه مشکلات نه پیدا کوي. د اسمات و میړه نه علم درلودی، نه هوش درلودی، نه هم پوخوالی درلودی. دغه دی وشړل سو. چلند، موږ باید ښه چلند یو د بل سره وکړو او بل له یو بل مقابل کې وظایف او حقوقو څخه ناخبري. ګورئ، موږ میړو مینه یو پر بل باندې مسؤلیتونه او حقوق باید موږ په دا خبر واوسو چې زما حقوق څه دي، زه باید کوم حقوق ترلاسه کړم، کوم حقوق باید ورکړم، زما مسؤلیت څه دی. دا زما د دویم میړه مسؤلیت دا و چې اول زما میړه سي. د خسرګنۍ په پټه واده کړی و، د بیر یې چاته نه سوی ویلی چې ما واده کړی دی، د ماینې د ورور څه بیرېدی. نو دا خو نو دا نه منل کېږي. وایي په کم عمر کې واده هم د دې سبب کېږي چې دغسې اختلافات رامنځته سي. نو راځو د دې لپاره چې موږ رواني اختلافات لرو په کورنۍ کې، یعنې یو علت یې چې سو هوش او پوخوالی سو چې موږ یې نه لرو، بل چلند مو نه دی زده، بل مو خپل وظایف نه دي زده، بل کم عمر هم د دې سبب کېږي، او بل د هوش او ذکاوت فرق موږ نسو کولی. په دې خطر مشکلات سره مخ کېږو. وایي کلامي او غیر کلامي روابطو نشتون د دې سبب کېږي چې موږ اختلافات ولرو. د مبهم خبرو کول هم د اختلافاتو سبب کېږي. په قدر کولو کې، په انتخاب کې ډیر عکس العمل کول. مثلا عکس العمل مو باید نورمال وي، داسې نه چې یا ډیر یو چاته ځو او یا ډیر ځینې ځو، په میانه حالت کې. و یو پر بل ځان په زور منل هم د دې سبب کېږي چې په کورنۍ کې اختلافات رامنځته سي. وایي تکبر د مشکلاتو مور ده. تکبر د جنت لار سخته کوي. وایي یو د بل غوښتنو ته توجه کول او بل جنسي مسایل جدي نه نیول، دلسردي او ژور خفګان دا شان د دې سبب کېږي چې د جنسي لحاظه کورنۍ ګډوډه سي. وایي ای پلټل هم د کورني اختلافاتو سبب کېږي. د کور د باندې جنسي روابط درلودل هم د کورني اختلافاتو سبب کېږي. نو د دې لپاره چې تاسو په کورنۍ کې ښه روابط ولرئ، کوشش وکړئ روانشناس ته مراجعه وکړئ. روانشناسان تاسو سره کومک کوي چې ستاسو هوش در ډیر کړي، پوخوالی در زده کړي، چلند در زده کړي، یو د بل په مقابل کې وظایف در زده کړي، د عمر مشکلات مو در حل کړي. مطلب دغه مشکلات چې ما اوس نن تاسو ته ویله دا ټوله موږ کولی سو حل کړو. هر شی د خبرو په توسط او د علم زده کولو په توسط حاصل کېږي. نو هڅه وکړئ چې د کورنۍ دپاره کار وکړئ. کورنۍ د دې سبب کېږي چې موږ به خلکو ته ثابت کړو چې وګوره زه دا وړتیا لرم. مثلا زه په دا افتخار کوم چې ما په پردي وطن کې ناسته وم، 10 ورځې په شفاخانه کې بستر وم، بیا عملیات شولم، کوچنی مې پیدا سو. د کوچني مې زړه سری و، 10 ورځې په ماشین کې پروت. ما میړه ته وویله ما نکاح خط راواستو، د نکاح خط نه راواستوئ. ما ورته ویله ما طلاق خط راواستو، طلاق خط یې نه راواستوئ. ما ورته ویله ما د لور خرڅ دې وکوي نه کوي، او دی 2 کوره هم لري. زه مجبوره سولم لاړم، څو ځایه مې کار وکړ، پیسې مې وګټلې، زحمت مې وکړي، خپله لور مې جوړه کړه. او نن زما پر لور باندې په غیر زما څه بل هېڅوک حق نه لري، ځکه چې په مالي نګاه څخه، په معنوي نګاه څخه ټول زه ودرېدلم. نو د خپل ټول حقوق چې کړل د لاسه ورکړل. کوشش وکړئ چې د کورنۍ د ساتلو او د کورنۍ اصول زده کړئ. مننه.